بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو بیا هم ښه راغلاست د نننۍ لیکچر موضوع چې د ټي اس کیو ایل او کویریز ده. ټي اس کیو ایل چې د مایکروسافټ لخوا لیکل شوې ژبه ده کوم چې د ریلیشنل ډیټابیس لپاره استفاده ترې کیږي او دغه چې دا سیټ بیسډ لینګویج ده، یعنی دغه د یو ځانګړي ریکارډ دپاره نه ده لیکل شوې. کله چې موږ وغواړو چې د یو سیټ څخه یا د یو ټیبل څخه یو ځانګړی ریکارډ راوغواړو، دغه ټي اس کیو ایل سکرپټ لومړی ځي هغه ټول ټیبل څخه ډیټا غوره کوي او وروسته همغه ځانګړی ریکارډ ترې فلټر کوي او موږ ته یې راوړي د کوم غوښتنه چې موږ په سکرپټ کې کړې وي. یعنی کله چې موږ ټي اس کیو ایل سکرپټ لیکو باید دغه په ذهن کې وساتو چې زه دغه سکرپټ د یو سیټ یا یو ټیبل پر وړاندې کاروم او اکزیکیوټ کوم یې. مونږ کولی شو چې ټي اس کیو ایل سکرپټ چې د سیو کړو، کله چې مونږ دغه ټي اس کیو ایل سکرپټ سیو کوو هغه د ځانه سره ډاټ اس کیو ایل ایکسټینشن اخلي او په پای کې ډاټ اس کیو ایل لیکل کیږي. مونږ کولی شو چې په یو فایل کې څو سکرپټه ولیکو او هر سکرپټ د یو بل څخه جلا کو او د جلا کېدو دپاره یې موږ د سکرپټونو په منځ کې گو کیورډ لیکو او هر سکرپټ یا د هر برخې ته د سکرپټ هرې برخې ته بیچ ویل کیږي او بیچ چې کوم د هغه په ټولیزه ډول یو ځای رن کیږي او کنټرول تر هغه بل بیچ ته نه ځي تر څو چې سر یا لومړی بیچ رن شوي نه وي او اکزیکیوټ شوي نه وي. دوستانو تاسو که وګورئ دلته زما سره په اس کیو ایل سرور کې دوه بیچه موجود دي چې د گو کیورډز په مرسته د یو بل څخه جلا شوي دي. یعنی که زه دغه ماینس باندې کلیک وکړم دغه لومړی بیچ راټولیږي او بیرته که پلس یا په مثبت باندې کلیک وکړم بیرته خلاصیږي. کله چې زه دغه ټول فایل اکزیکیوټ کړم یعنی رن یې کړم، لومړی دغه بیچ رن کیږي او د هغې څخه وروسته بیا دغه ریکارډ انزرټ کیږي تر هغې چې دا لومړی بیچ رن شوي نه وي د دوهم دا کنټرول نه ځي. که په دغه صورت کې یا په دغه حالت کې زه وغواړم چې دغه دویم بیچ رن کړم، هغې دپاره باید زه دغه دوهم بیچ چې دا زه غوره کړم انتخاب کړم او وروسته ورته اکزیکیوټ وایم او زه غواړم که زه وغواړم دغه فایل سیو کړم نو سیو بټن باندې کلیک کوم او دلته زه ورته نوم ورکوم. خو په پای کې بیا هم ستاسو ووینئ چې ډاټ اس کیو ایل راځي، یعنې دغه ایکسټینشن چې د ځان سره د ډاټ اس کیو ایل اخلي. دوستانو په دغه کورس کې چې کوم ډیټابیس څخه موږ د سمپل په توګه کار اخلو هغې ټي اس کیو ایل په نوم یادیږي. دغه ټي اس کیو ایل چې د وړ کاروبار دپاره او د زده کړې دپاره خورا مناسبه ده او ډېر غوره ده. دغه ټي اس کیو ایل ډیټابیس کې چې دا ځینې اوبجیکټونه موجود دي چې هغې څخه لومړی سکیما ده. سکیما یو لاجیکل کنټینر ده، یعنی یو داسې پتنوس یا مجموعه ده چې په هغې کې موږ مختلف ډول ټیبلونه او ویوز کې ښودلی شو. دغه ویوز او ټیبلونه اکثرا د یو بل سره ډېر نږدې تړاو لري او یو ډېر نږدې ریلیشنشپ لري او تقریبا د یو موضوع په هکله معلومات ځان سره ذخیره کوي. دوهم چې دا زموږ سره کوم اوبجیکټ دلته موجود هغه ټیبلز دي. ټیبلز لکه مخکې موږ چې ویلې چې دغه ټیبلونه چې ځان سره ډیټا ذخیره کوي او دغه ټیبلونو ترمنځ بیا یو خاص تړاو یا ریلیشنشپ موجود وي او دغه ریلیشنشپ چې دا د فارنسکي کنسټنټ په مرسته رامنځته کیږي. ویوز د یو څخه زیاته ټیبلونو څخه ډیټا راخلي او موږ ته یې ډسپلی کوي یا موږ ته یې ښایي. په دغه ډیټابیس کې چې د ټولو څخه زیات ټیبلونه کارول کیږي هغوی څخه یو آرډرز په نوم ده، آرډر ډیټیلز دوهم آرډر ډیټیلز په نوم ده او دریم کسټمر په نوم ده او څلورم چې دا امپلایز په نوم ده. یاد ده وي چې آرډر ډیټیلز او کسټمرز ټیبلونه چې دي هغه په سیلز سکیما کې موجود دي. یعنی دغه درې ټیبلونه چې دي تقریبا یو دغه درې ټیبلونو موضوع چې دا یو بل ته ډېر نږدېوالی لري د هغې دپاره موږ دغه په یو سکیما کې ایښودلي دي او امپلایز ټیبل چې د هغه د اچ آر سکیما کې مونږ کېښودلی ده. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لوی چې خلص سپارم. الله مو مل شه.